خیال کړي دی ورځو کې طلاق عام شوی یعنی ډېر وخت پورې پښتنو کې را طلاق یعنی تقریبا نو طلاق د ډېرېدو یو وجه هغه د سترګو د نه حفاظت کول دي. اوس یو ښځه ستا کور کې تا ته ناسته رزق ولله الله نه بدتره پیدا کړي د دې به یو شان د طلاقو دا مسلې نن سبا ډېرې شوي دي چې د رښتیا ووایم که نه او دا به مبالغه نه وي چې روزانه په ما پسې کس دوه د طلاقو په مسله کې راشي او د ټلیفونونو او د میسیجو خو تپوس مه کوه او خو لا ډېر پکې ما کتلي نه دي چې څومره به وي اکثر دا خبرې دي او د هغې یو وجه د طلاق د ډېرېدو یو وجه هغه د سترګو د نه حفاظت کول دي. یعنی کله چې سړی ویډیوګانې ګوري غلط یا غلط تصویران ګوري یا غلطې رابطې ساتي د ده د خپلې ښځې سره ژوند ګډوډ کېږي دا ولې کوي او چې ښځه کله څه غلط څه ایني د دې بیا د خپل خاوند سره طبیعت نه لګي نو دا یو وجه ده. که تاسو خیال کړي دې ورځو کې طلاق عام شوی یعنی ډېر وخت پورې پښتنو کې را طلاق یعنی تقریبا نو او زه د دغې مصیبت نه کوم ولې ځکه چې بعضو حالاتو کې طلاق حلي بله لار نه وي او هغه لازم نه چې هغه به د فحاشۍ د لاسې نه لګي طبیعت دغه حل دی. نو شریعت کې چې طلاق شتي دا دې دپاره دی چې یو مسله نه حل کېږي نو بې حل دا نو زه دغه مصیبت نه کوم چې پښتنو به له منډه طلاق ته په دې نظر کتو لکه د کفر په نظر زه د هغوی مصیبت نه کوم او زه د دې ملګرتیا نه کوم چې عام شوی دی. عامېده خو هم ښه نه دي که نه عامېده ښه دي صحیح شوه طلاق شتي چېرته یو واقعه راله دوه رالي بل لاره نه وه د حل صحیح شو طلاق واقع شو خو دا چې په مخه او په هر علاقه کې او په هر ځای کې تقریبا شروع شوې ده نو دا بیا ښه خبره نه ده دې مخنیوی پکار دی. پای کې یو وجه دا د کمې ته چې زما سوچ تلی ځي بله وجه چې کله ښځه خاوند د الله نه نه هېرېږي تقوا پکې نه چې ښځه نه هېرېږي د الله نه د خاوند حق نه ادا کوي او خاوند چې د الله نه نه هېرېږي د ښځې حق نه ادا کوي او چې کله دوی د یو بل د حقونو خیال نه ساتي نو بیا مسله طلاقو ته رسي. لکه د الله نه یره دا ډېره غټه خبره ده چې سړی د الله نه هېرېږي که نه دې سم کنټرول وي په ډېر څه کې که دې که چېرته وغواړم چې د ښځې سره ظلم وکړي بس الله ورته رایاد شي او دا ښځه چې کله په خپل عبادت باندې مضبوط او د الله سره محبت او تقوا پکې یېرېږي دا که نه دا د خاوند د حق بیا خیال ساتي. نو یو وجه طلاق د ډېرېدو هغه دا دی چې کورونو کې کله بېدیني عامه شي نو هلته بیا څه ډېر شي هلته طلاق ډېر شي. بله یعنې دې ته ما سوچ کړی دا داسې لکه باریک ته چې نن سبا دا ښځې کوشش کوي چې ځان د سړو په شان کړي او د دې د لاسه په کور کې جاښه جوړېږي لکه چې ښځه ځان ښځه ګڼي د دې نه مسله نه جوړېږي خو چې ښځه د ځان نه څه جوړوي سړی جوړوي بیا مسله جوړېږي. او څنګه لکه اوس عام شو ښځې کارونه کوي ښځې څه کوي کارونه نو چې اوس کومه ښځه کار کوي هغه هم بیا په پوزه مچ نه پرېږدي ځکه چې هغه پیسې ګټي خیال دې تاسو زما د خبر باندې پوه شو. ښه اوس یو ښځه ستا کور کې تا ته ناسته رزق ولله الله نه بدتره پیدا کړي د دې به یو شان معاملې تا سره یو ښځه سهار ځي ښه ټیټ خپل ګاډي کې او بیا تنخواهي ده او کله نه کله دې ته هم قرض غواړي نو د دې سره به بیا لکه ژوند تېرول ډېر حکمت غواړي ډېر پراخه سینه غواړي. دا بعض کسان وي که نه یاره وایي چې داسې ښځه دې په نصیب شي چې سخته مالداره یو دومره تنخوا یو دومره ده دا چې داسې ښځه راولي د هغې بیا فرمایشونه مې د هغې قیسې مې ستا څه خیال دی چې ته به راولې د هغې به 50,000 او 1,00,000 روپۍ تنخوا یي او هغه به تا ته ناستې ویې دي شي نو ما یو دې خبرې ته سوچ زما تلی
چې لکه دا ښځې چې کله د سړو پېښې شروع کړي نو کور ورانېږي دی به کوشش کوي چې دې سړي سره ښکر ووایي چې هغه سره ښکر ووایي بیا په دې کې کور څه شي هغه وران انشاءالله دې زمونږ کورونو کې اتفاق نصیب کړي داسې دا مې په دې سوال نه مخکې دا خبر وکړې چې لکه طلاق ګوره عام شوی دی او دا ښه خبره نه ده دا ښه خبره نه ده چې دا طلاق دې درجې ته رسېدلی مونږ ته خو پته ده که تاسو دې نه یې خبر څوک چاته دا نه وایي چې طلاق ورکوم یا ما ورکړې ده څوک دا خبرې عام کوي نه خو مونږ خواله خو ډېر خلک راځي چې دې مسلو تپوس کوي نو ډېر راځي خواته د طلاقو دا مسلې